د اشرف غني داسې خبرې چې پاکستان او ایران یې ولړزاوه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني وایي چې نور به ګاونډیان د افغانستان له اوبو وړیا ګټه وانخیستلی شي او نه به هم د اوبو اوږدمهالي تړونونه له چا سره وکړي. ولسمشر غني پرون په چهار چنار ماڼۍ کې د ملي شورا کمیسیونونو او وزیرانو سره په ناسته کې وویل چې د ولسي جرګې څخه مننه کوم چې د اوبو قانوني تصویب کړ. هغه همداراز له هغوی غوښتنه وکړه چې په ملي بودیجه کې دې د اوبو مدیریت د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ د قانون هم تصویب کړي. ولسمشر غني د اوبو د مدیریت، د برېښنا د تولید او نورو برخو کې د حکومت راتلونکي پلانونو په اړه معلومات ورکړل. ولسمشر غني د اوبو، لمریزې او بادي برېښنا د تولید ظرفیت ته په اشارې وویل موږ د بادي برېښنا د تولید په موخه له زیمنس کمپنۍ سره په مذاکراتو کې یو. په راتلونکي کې به افغانستان د برېښنا د تولید، لیږد او مدیریت له لارې پرېمانه عاید ترلاسه کړي. ولسمشر بار ویلي چې د افغانستان اوبه له تیلو ډېر قیمت لري، خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اوبه پرېمانه او وړیا زموږ ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران ته ځي. دې هېوادونو زموږ د هېواد له نام نه ګټه اخیستې او لا هم هڅه کړې چې زموږ هېواد نام نه کړي. په افغانستان کې روانه جګړه د اقتصاد پوهانو له نظره زیاتره د اوبو جګړه ده. د دې لپاره چې زموږ ګاونډیان پرېمانه اوبه په وړیا توګه ترلاسه کړي، جګړې ته لمن وهي تر څو افغانستان ونشي کولی خپلې اوبه مدیریت کړي. د معلوماتو له مخې که افغانستان خپلې اوبه مدیریت کړي او په ایران ته وړیا لاړې نشي او پرې ویې پلوري، نو ایران باید د کال 132 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکړي. دغه راز پاکستان هم باید تر 100 میلیونو ډالرو پورې افغانستان د اوبو قیمت ورکړي. دا چې دا هېوادونه په مفتو اوبو اموخته شوي، هېڅکله هم نه غواړي د افغانستان د اوبو قیمت ورکړي او دوی یقینا په افغانستان کې د ځینې بندونو لکه کمال خان، کجکي او نورو سره ویرېدلي او هڅه یې دا ده چې د دې هر څه مخه ونیسي او لا یې دسیسو ته زور ورکړی. خو ولسمشر غني بار د اوبو د مدیریت خبره کوي او وایي ځانګړی پلان ورته لري، خو د دغه پلان په وړاندې لوی خنډ روانه جګړه ده. ولسمشر په همدې تړاو څرګنده کړه سوله زموږ د هېوادوالو لویه غوښتنه او د حکومت مهم لومړیتوب او مسؤلیت دی او په دې اړه اجماع موجوده ده. مګر طالبان باید له پاکستان، نشه توکو، جرمي شبکو او بین المللي تروریستي سازمانونو سره په خپلو اړیکو کې د وضاحت ترمنځ د ولس پوښتنو او اندېښنو ته ځواب ووایي. ولسمشر په ټینګار وویل له سراسري اوربند پرته سوله بېمانا ده. د سولې ټول ابعاد سنجول شوي، د برابرې شوې طرحې او پلان د تطبیق په موخه به اساسي بحث وشي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه به راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.